السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یاره د یو فیملی نه څو قربانیانې سړی کولی شي. جناب عالی که چېرته په دې فیملی کې 2 کسه 3 کسه 4 کسه دا صاحب نصاب وي او دا دی چې د یو کس د سرپرستۍ لاندې هم نه وي. سرپرستي دا د مطلب چې دا مال یو کس ته راجمع کېږي او هغه بیا ټول د دوی خرچې او د دوی ضرورتونه ترې هغه پوره کوي. که دا قرنګې صورت نه وي بلکې 2 زامنې 3 زامنې د هغوی مستقل کاروبار یې ځان ته بیله بیله نوکري وي او پیسې راځي او د هغوی په اختیار کې وي او هغوی صاحب نصاب وي، نو په دې کور کې به بیا هر یو کس بیله بیله قرباني کوي. که 2 زامن وي د سړي او هغوی صاحب نصاب وي نو یو به دا سړی کوي، که سړی صاحب نصاب او 2 به زامن کوي. که 2 ورونه وي سره اگر چې ډوډۍ شریکه ده، لیکن که بالفرض داسې وي چې